او اوس بلنه ورکوم ثاقب یوسفزي ته چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. ثاقب یوسفزی. چې صدر صاحب ستاسو په اجازه سره یو نامعلوم منزل ته پل مې د ارمان جوړ کړو. یو نامعلوم منزل ته پل مې د ارمان جوړ کړو. ډېره په ګرانه مې یو ښکلی خپل جانان جوړ کړو. او زما د ټول خاصیتونه په اوبو لاهو کړه. وخته زما تصویر دی ولې دومره وران جوړ کړو. زما د ټول خاصیتونه په اوبو لاهو کړه. وخته زما تصویر دی ولې دومره وران جوړ کړو. او شعر دی چې د سترګو وړاندې ډوبېدله خو چا بچ نه کړله. د سترګو وړاندې ډوبېدله خو چا بچ نه کړله. زموږ مقام د بې حسۍ نوې داستان جوړ کړو. د سترګو وړاندې ډوبېدله خو چا بچ نه کړله. زموږ د قام د بې حسۍ نوې داستان جوړ کړو. او زموږ عمل یې که منکر نه کړي له نیغې لارې. زموږ عمل که یې منکر نه کړي له نیغې لارې. هغه هندومې کلمې ته په ایمان جوړ کړو. او د محرومۍ توقې له چا له غاړې کوز نه کړلو. د محرومۍ توقې له چا له غاړې کوز نه کړلو. د پښتونخوا هر یو اړخ یې قبرستان جوړ کړو. د محرومۍ توقې له چا له غاړې کوز نه کړلو. د پښتونخوا هر یو اړخ یې قبرستان جوړ کړو. او دا شعر دی: تل دې مونږ کې د روزګار خلک پیدا شي. تل دې مونږ کې د روزګار خلک پیدا شي. خدای دې نه کړي چې وزګار خلک پیدا شي. تل دې مونږ کې د روزګار خلک پیدا شي. خدای دې نه کړي چې وزګار خلک پیدا شي. او علامت لدی څوک نږدې په سرونو. علامت لدی څوک نږدې په سرونو. ټول قابل دي د دستار خلک پیدا شي. او قول او فعل برابر غواړه ساقبه. قول او فعل برابر غواړه ساقبه. پښتنو کې دي روبدار خلک پیدا شي.